د چارو یو شمېر شنونکي په قطر کې د بین الافغاني خبرو په طرز العمل توافق یو ښه زیری ګڼي، وایي چې یاد توافق سره د اصلي خبرو دروازه خلاصه شوه. پرون په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو مرکچي پلاو ترمنځ د سولې د بین الافغاني خبرو طرز العمل د مقدمې په شمول نهایي شوی او ډیر ژر به پر اجنډا خبرې پیل شي. پر طرز العمل توافق په هیواد کې دننه د ولسمشر محمد اشرف غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي روغې جوړیالي شورا مشر عبدالله یو شمېر نورو سیاسیینو او د ملګرو ملتونو، ناټو، اروپایي ټولنې، امریکا، برټانیې، پاکستان او نورو هیوادونو له هرکلي سره مخ شو او د سولې بهیر د لا ګړندیتوب لپاره یې هیلې کړې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي پر طرز العمل توافق د راتلونکي پړاوونو د بریالیتوب نښه ده او باید ژر تر ژره افغانان د اوربند او سولې څښتنان شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پر طرز العمل توافق چې لانجمن موضوعات پکې وو دا زیری ورکوي چې د خبرو راتلونکي پړاوونه به هم مثبته پایله ورکوي. دوی وایي سوله د افغانانو هغه هیله ده چې نسلونه یې ورته انتظار کوي او که چیرې دواړه ډلې سولې ته په رښتینې ډول اراده ولري او کار ورته وکړي، افغانان به یې نومونه د تاریخ په زرینو کرښو ولیکي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو طرز العمل باندې توافق د سولې دروازې پرانیستل دي. د دواړو خواو څخه هیله لرو چې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي او په خپلو خبرو کې انعطاف څخه کار واخلي. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي وسلوال طالبان باید د سولې په اصلي خبرو کې داسې موضوعات مطرح نه کړي چې د سولې بین الافغاني مذاکرات له ځنډ او خنډ سره مخ کوي او د خلکو هیلې کموي. دوی وایي د مذاکراتو پر میز باید د بحث لومړی موضوع وربند وي چې د افغانانو د وژلو لړۍ پای ته ورسیږي. څوک چې سوله کوي اول شرط وربند ده، د دواړو خواوو نه دواړو طرفونو وربند باید اعلان شي. دلته امریکا هم یو اړخ ده، حتی درېو اړخونه او پاکستان مخه ډب شي چې تاسو په افغانستان کې نور جګړې ته لمن نه وایي. دلته په همدغه حالت کې د سولې مذاکرات روان دي، پاکستاني افسران جنرالان او جرنیلان راځي او دلته په جنګ کې برخه اخلي او بیا مړه کېږي. د ټولنیزو رسنیو کاروونکو هم په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر طرز العمل توافق هیله بخونکې خبر بلله، خو دوی یادونه کړې چې باید ژر تر ژره وربند وشي تر څو افغانان د آرامۍ ساه واخلي. شاوخوا 3 میاشتې مخکې بین الافغاني مذاکرات د قطر مرکز دوحه کې پیل شو، خو تر اوسه یې په طرز العمل توافق نه و شوی. ټاکل شوی ډیر ژر د خبرو پر اجنډا مذاکرات پیل شي.